راځئ راځئ منګه وروره د مزار درې نورګل ولسوالۍ د میچګل تنګي اوسېدونکي د زلزلې په وجه باندې زموږ لارې بندې شوې وې او لار راباندې قطع شوې ده. تر اوسه پورې هېڅ قسم اکمالات نه کېږي دغه ساحې ته. د هلیکاپټر د خوا نه صرف 20 دانې خیمې راغلي دي. هلته ډېر نفوس وي، تقریبا 300-350 فامیلې هلته اوسېږي. لارې بندې دي، بارانونه دي. موږ یوه ورځ دوی انتظار وکړو چې د حکومت د خوا نه موږ سره مرسته وشي. حکومت صرف 2 ورځې پخه ډوډۍ راوړه او 20 دانې خیمې راوړلې. موږ مجبوره شو چې په خپلو خپو باندې راوځو ښکته، سمې په لاړ شو کوم ځای کې سرپناه لپاره ځای پیدا کړو. د حکومت نه زموږ خواهش دا دی چې موږ سره دا ماشومان دي روان دي، کته په دې سړک باندې مریضان دي، را سره لار بنده ده، رش دی دلته، نور د سورلۍ ګاډي نه راځي. نو په دې سره نمبر کې سار راوتي او مازدیګر ته به نورګل ته موږ وځو. نو زموږ خواهش د والي صاحب نه دا دی، د حکومت نه زموږ دا دی، د ولسوال صاحب نه دا دی زموږ دپاره د سرپناه بندوبست وکړي. سړک هم وران شوی دی، پیپونه ختم شوي دي، لارې خراب شوي دي، کورونه زموږ په بالکل د یخ د بیخه ټول ختم شوي دي. شهیدان هم هلته پرېښودل، مریضان هم ښکته راوړي دي. نو ښه خبره دا ده چې زموږ سره کومک وشي، زموږ لارې جوړې شي، زموږ سړکونه جوړ شي، زموږ کورونه بېرته جوړ شي. د موږ سره چې څنګه مرسته د حکومت کېږي نو باید چې د موږ سره پوره مرسته وشي. دا ښکته چې کوم کلي دي ورسره دا تاسې ګورئ کیمونه خیمې ورکړی شوي دي، پخه ډوډۍ ورله راځي، د روپو مرسته ورسره شوې ده، د مریضانو شفا یې په صحیح توګه سره شوې ده. والله که د موږ سره تر اوسه پورې هېڅ هم شوي، هېڅ چا زموږ هغه اورېدلی. هغه په دې وجه باندې چې زموږ سړک بند دی او ساحه لرې ده، نو دغلته چې کوم دی څوک د چا غم نه کوي. زما عبدالخالق مې نوم دی او د نورګل د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د شماش ته کلي. هغه شپږ کلي د شماش وو او دغسې تقریبا 8-9 کلي د اریت دي. نو دا خلک چې ټول سهار وختي ووتل او لاړ د ولږې د وارخطایي د وجې نه دغه نه چې کوم دا څو ورځ دا مرسته راځي، کوم ځای پورې چې سړک راغلی دی هغه ځای پورې خلک راځي، د دې ځای کې چې نږدې څوک پراته دي هغو سره چې کوم نه خوراکي او یا که خیمې دا مرسته ورسېده. خو دغه خلک چې کوم دا اوس ښکته لاړه او په دې اداره باندې مخه کړې ده او ښکته ځي د ولږې د وجې نه او سرپناه د نشتوال د وجې نه چې کوم نه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي سید جلال د شماش د مرکزي کلي قومي مشر. دا چې تاسو وروسته ولاړ یم چې زموږ په کلي په نورګل ولسوالۍ مختلف کلو باندې ډېرې سختې زلزلې وشوې چې دې کې سوونه زرونه کورونه د منځه لاړ، همداسې شهیدان او زخمیان چې ټول هر څه سامانونه د خاورې لاندې شو او ټوله ویجاړ شو او دوامداره زلزلې وي چې تر اوسه شماش دغه علاقو سره صرف یو 50 خیمې تیاره کې راورسېدلي. خو دا چې مننه دا کوو چې زموږ ملي اردو یا د امارت اسلامي د چارواکو نه چې زموږ ته زخمیان انتقال کړه او هسپتالونو ته په جازونو کې د دې ته مننه کوو. زه شماش اوسېدونکی یم او زموږ د کورونه ټول دغسې زلزلې کې خراب شو
موږ راکښته ووتلو هېڅ موږ ته دغه نه رسېږي خوراکي مواد او سړکونه خراب دي ټول سړک ټول بند دي او هېڅ موږ ته مرستې نه رسېږي موږ داسې غواړو چې کښته وځو او موږ ته په دلته زمینه برابر کړي او نن او سبا موږ اینو چې ډېر کومکونه را روان دي افغانستان ته د خیرات بنسټ والا را روان دي قسمونه مرستې را روانې دي خو موږ څه هم لري د وروره نن تاریخه پورې موږ ته یو د خیرات بنسټ والا نه دي راغلي نه موږ ته یو روپۍ کومک چا کړی دی او نن موږ ته آخري خوا ته څوک راغلي دي وروره ګوله نو په دغه موږ د ټول نه دا غواړو چې خیر موږ ته یو شان ورسېږي راځي دلته راځي درو ته راځي خو موږ ته نه رسېږي وروره موږ ته نن تاریخه پورې هېڅ نه دي رسېدلی نو زموږ دغه خواهش ټول نه چې موږ ته هر څه ورسېږي مرستې دې موږ ته ورسېږي موږ ته کومکونه نه وروره کورونه غونډ ختم شوي دي موږ چې کورونه ختم شوي موږ دلته چې جوړه موږ دلته څه کوله موږ د مجبورۍ روان دي موږ کورونه نشته دی دا 15 شپې موږ په ترپالونو کې او مسخه دا دی په پټو کې هم کړي دي نو اوس موږ مجبوره شو چې وروره په ترپال به موږ څو پورې شپې کوو بارانونه دي وروره یخني د موسم راغی ماشومانانو ته یخني وایي نو موږ آخر دغه خوښه کړه چې موږ د ملک پرېږدو او لاړ شو بهر ته وځو کوم کې زه د نورګل د ولسوالۍ د مزار د درې د مینګل د کلي په مینګل کې موږ لرو 15 کلي کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي نو موږ ته 2 وخته هلیکاپټرو پخه ډوډۍ راورتوله نوره موږ ته داسې لار نشته د سړک یې ورانې شوي دي چې ګاډي راشي موږ ټول دا 12 بجې راوتي د 8 ګنټې مزل هم وکړو بیا شو لیلا د مسعود اډې ته راووتلو نورګل ته اوس هم موږ 3 ګنټې مزل د ګاډي پاتې دی او پیدل چېرته 2 ګنټې راځي تللی دی سم نه دی معلوم کړی کورونه هم وران شوي در څه وران شوي دي خو موږ له دې یو کیمپ جوړ شي او موږ روان یو محمد وطن دوست هستم آمر اسناد ارتباط بنیاد خیری عزیزی ما امروز در ولسوالی های کنر مصروف و کمک های به اشخاص زده شدیم اما متاسفانه که مشکلات بسیار سختی را سپری کردیم مشکلات سخت ما به این بود که فعلا هم شما شاید ببینید که موترها ما دیگه اتارا بسیار خراب است رفتن نمیتونم موترهای ما مشکلات بسیار زیاد داره با هر موتر ما دیگه کیبل میکنیم تا بالاخره ما برسانیم خود به موقعیتی که اشخاص به اوجه یا مؤسسات به اوجه تا فعل حال نرسیده ما با اون اشخاصی که مؤسسات خود تا فعل حال به اونا نرسیده با اونا هیچ چیز نرسیده با اونا تلاش داریم که اول خود برسانیم و اشخاص دیگه کم نیم کم برشان رسیده ان شاء الله اینا را هم با نوبت ما برشان میرسیم اما مشکلات را بسیار زیاد خراب است ما امیدوار هستم که دولت این هفته توجه بسیار جدی داشته باشه په دغه سیمه کې زورور زلزلې دي د ورځې زیاتې زلزلې کېږي څو ځله نو دغه خلک د دغه زلزلو د وجې نه غواړي چې ښکته ووځي نو په دغه خلکو موږ غږ دی چې دلته پاتې شي ځکه اوس هم موږ ورته څه خیمې وهلې دي نو هغه خیمې هم په امن ساحو کې دي مشکلات نشته دی هر څه ورته دلته په دغه سیمه کې په وخت سره رسیږي